درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د شین درس وایو. شین د پښتو الفبا 23م توری دی. شین د ش آواز ورکوي او په انګلیسي کې په SH لیکل کیږي. ستاسې سین په یاد دی؟ له سین څخه سایوان او سترګې راتللې. شین هم د سین په شکل لیکل کیږي خو پر سر باندې 3 ټکي لري. نو راځئ د شین درس ته ولاړ سو. شین شیدې. شیدې صحت ته ډېرې ګټورې دي. شاکر له شیدو څخه شیریخ جوړ کړئ. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. شیدې صحت ته ډېرې ګټورې دي. شاکر له شیدو څخه شیریخ جوړ کړئ. شیریخ د آیسکریم په رقم خوږ او خوندور وي. نو تاسو ګورئ په شیدې، شاکر او شیریخ کې شین راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له شین څخه راځي. شین شیریخ. شین شین. شین په پښتو کې د یو رنګ نوم هم دی. تاسو ګورئ دغه شین، دا شین د یو رنګ نوم دی لکه شین اسمان، شنه کالی، شین موټر. نو موږ شین هم و دغه حرف ته وایو او هم د یو رنګ نوم دی. او دا چې څه دی؟ شپږ. شپږ ته په انګلیسي 6 وایي. نو موږ ګورو چې له شین څخه شیریخ، شین او شپږ راغله. اوس به وګورو چې که شین د یو حرف په مابینځ او آخر کې راسي نو څنګه ایسي. کشمش. په کشمش کې شین په مابینځ او آخر کې راغلی دی. په انګلیسي باندې کشمش ته ریزن وایي. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له شین څخه راځي. آفرین. well done. دا درس به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. شین شیدې. شیدې صحت ته ډېرې ګټورې دي. شاکر له شیدو څخه شیریخ جوړ کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.